غيرت النار. وبالسند المتصل منا الى امام الهمام ابو عيسى الترمذي رحمه الله قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من سويقة. قال فقال له ابن عباس رضي الله عنهما نتوضا من الدهن ونتوزا من الحميم. فقال ابو هريرة رضي الله عنه يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تزد له مثلا. وفي الباب عن ام حبيبه وام سلمة وزيد بن ثابت وابي طلحة وابي ايوب وابي موسى رضي الله عنهم. قال ابو عيسى وقد راى بعض اهل العلم الوضوء مما غيرت النار واكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. باب في ترك الوضوء مما غيرت النار. وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن محمد الناقي سمع جابرا رضي الله عنه قال قال سفيان وحدثنا محمد بن منكر عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه فدخل على امراه من انصار فذبحت له شاة فاكلت واتته بقناع من رطب فاكل منه ثم توسل للزهر وصلى ثم انصرف فاتته بعلالة من علالة شاته فاكل ثم صلى العصر ولم يتوضا. وفي الباب عن ابي بكر الصديق ولا يصح حديث ابي بكر حسن من قبل اسناده انما رواه حسان بن مسكين عن ابن سيرين عن ابن عباس عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انما هو عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الحفاظ وروي من غير وجه عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عن ابن سعيد وعكرمة ومحمد بن عمرو بن عباس وعلي بن عبد الله بن عباس وغير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن النبي بكر الصديق وهذا صح. وفي الباب عن ابي هريرة وابن مسعود وابي رافع وابي الحكم وعمرو بن أمية وام عامر وسويد بن نعمان وام سلمة رضي الله عنهم. قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين ومن بعدهم مثل سفيان بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق رووا ترك الوضوء مما مست النار وهذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الحديث ناسخا بالحديث الاول حديث الوضوء مما مست النار. پاخه شوی شي چې په اور پوښ شوی وي د هغه شي د خوړلو نه بعد اودس حکم څرنګه ده. اول روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام چې کوم شی چې په اور پوښ شوی وي او تاسو وخوړ د هغه نه بعد به اودس کوئ. اگر که من ثور اقتین د عربو کې جوبنه ورته وایي موږ تاسو کرتو د هغو لږ څه فرق لري. دغه کرت هم په اور پاخه شوي دغه مو که وخوړم اودس پکئ. د دغه حکم نه حکم د وضو مما مست النار راغی. هر شی چې په اور باندې پوښ شو چې ودې خوړ اودس پکئ. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا روایت ویلې. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ور سره مقابل کې عقلی دلایل شروع کړه. خا چې په اور پوخي هغه شاید چې موږ وخور نو موږ به اودس کوو نو که ګرمې اوبه مو وچکلې چې په اور ګرم دي بیا به مو اودس کوو. که دغه غوړي باندې مې ځان غوړ کو یا مې غوړي وخوړه به دغه نه به م اودس کوو. هغه ورته ای وراره ځکه حضرت ابو هريره رضی الله عنه د عمر نه مشر ده. حضرت ابن عباس رضی الله عنه د عمر نه کشر ده. ای وراره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی واورېدو بیا د هغه دپاره مثالونه د ځانه مه بیانوه. انقیاد پکار ده تسلیم پکار ده. دوم باب کې بیا بیرته حکم دی ترک الوضوء مما مست النار. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یوې انصاري ښځې سره میلمه شو پسه یې ورته حلال کړو. د غرمې مړۍ وخوړه د مړۍ نه بعد یې اودس وکړو لاړ لمانځه ته. چې لمانځه نه بعد راغله بیا ما بقیه د هغه غوښې علاله یې څه ورته راوړه. پیغمبر علیه السلام وخوړه خرما یې وخوړې. د مازدیګر وخت چې راغی د مازدیګر لمونځ یې وکړه اودس یې نه کړه تازه. نو په دغه دوه وختو کې آخر الامرین چې شو ترک الوضوء مما مست النار. خو هغه غوښه ده ویې خوړه خو لیکن اودس یې نه وکړه.
نو لهذا علما دا وی چې اوس وضو من مامسة النار نشته. اوس اوله خبر چې دا کوم ځای کې حکم راغلی ده چې په اور پوخ شوی شی دی وخوړ او داس پکې چې حکم له منسوخ نه و، حکمت څه و چې په اور پوخ شوی شی دی وخوړ او داس پکې حکمت څه و؟ نو شاه ولی الله سبي حکمت کې دا ده چې په دغه کې کامل ترفه راغله. موږ تاسو خدای نه متعال د کامل خواهش پوره کولو لپاره نه پیدا کړی په دنیا کې. ترفه دغه خواهشات پوره کولو ته ویل کېږي مترفین، چې هغه قرآن کې دیغه وعد دیغه په باب کې راغلی ده. دا چې مخکې موږ تاسو یو ورځ ویلي وو د انسان د رزق بندوبست رب کریم په کوم کیفیت کړی، وکرل چا، ورېبل چا، میده کړه چا، واخیسته چا، پاخه کړه چا، خوري څوک. دا د دومره مخلوق شرکت کې راغی، د دغه ټولو مخلوق د خدمتو د ستړو نه بعد تا ته په لاس راغله. نو دغه د هغه داسې شی چې لیشه کې هم تر لرې شوې، پاخه هر شی غلبیل شو، پاخه شو، ترشوالی په تیرتوب هم لاړ ختم شو، خمیره شوه. نو کامل ترفه ته حاصله کړه. و چې کامل ترفه حاصله شي مطلب څه ده؟ چې دغه انسان الله تعالی ته مبغوض کیږي او په طهارت باندې هغه اثر د ګناهو بیرته ختمیږي. مخکې موږ تاسو د اوداسو په فضایلو کې ویلي وو. نو اوداس وکئ چې هغه د خواهش پرستۍ نه یو نوعه انسان ته لکه یو ګناه چې کړی وي چې هغه اثر زایل شي، بیا پس هغه عبادت وکړي. او یا د دې په خاطر باندې حکم کړی وو چې اور سړی ته اور ور یادوي. دا چې په اور شی پوخته دا تا وخوړ نو اور د جهنم سړی ته ور یادېږي. د جهنم نه د نجات لار نیک عملي ده. په ګناهو به سړی جهنم ته برابرېږي او په اودس ګناه ختمیږي. نو اودس وکړه چې دغه جهنم د اور نه بچي. او خدا خبره چې د اول وضو من مامسة النار وو، شرعي اودس وو که لغوي؟ که شرعي اودس شي خو منسوخ. اوس وضو من مامسة النار نشته. هغه د نبی علیه السلام د واري بیا اودس ونه کو، آخر الامرین د پیل د پیغمبر علیه السلام نه ترک الوضو من مامسة النار راغی. او که وضو نه وضو لغوي واخیستی شي نو لزوم منسوخ. دا د لاس پرې مینځل، د خولې پرې مینځل، د آداب او د طعام نه خو موږ تاسې مخکې وویلې، دا دوه تر شمایل شریف کې مو نه ویلې چې اول به هم لاس ورته مینځي، آخر کې به هم لاس مینځي، خو امر استحبابي ده، وجوب نشته، وجوب او لزوم نشته. استحبابیت خو اوس هم په خپل حال باندې پاتې ده. خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا د ضرورت ځای نه راغی، د اوبو اراده وکړه چې اتا ته راتګ په وضو باندې ونه کو، د ورته ویل اودس خو هلته په ما لازم ده چې لمانځه ته پورته کېږم، چې لمانځه ته نه پورته کېږم. نه وضو لغوي لازم ده، نه وضو شرعي لازم ده. په دې اتفاق راغی نور چې وضو من مامسة النار نشته. لیکن دا بل باب کې د غوښو د اوښ د خوړلو نه بعد بیا د وضو خبره بیا پکې راځي. چا د حضرت پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې د اوښ غوښه چې وخورو اودس وکړو که نه؟ ده ورته ویلې او که د پسه غوښه مو وخوړه اودس وکړو؟ نه. بیا فرق د دغو دوه غوښو راغی. نو بعضې ائمه په دغه ظاهر د دغه نص باندې اوس هم دوي چې نور من مامسة النار نه خو اودس نشته، خو د اوښ غوښه د که وخوړه بیا هم اودس شته. لیکن موږ وایو چې دغه وضو نه وضو لغوي مراد ده چې د لاس مینځل دي. په دغه کې تاکید ده د لاس مینځلو نسبت تر غوښې د پسه، ځکه په دغه کې د سمت زیاته، غوړځګي زیاته ده د اوښ په غوښې کې، نو بیا بوی دي. او د پسه دغومره نه ده. د وضو نه وضو لغوي مراد ده، وضو اصطلاحي نه ده مراد چې اودس کړن ده. ولې؟ د پسه او د اوښ د غوښې په خوړلو کې فرق شته. هغه پاکه ده، دغه پاکه ده. نو بیا په دغه کې ولې حکم کې فرق ده چې د پسه غوښه دې وخوړه اودس نشته په، او د اوښ غوښه دې وخوړه اودس شته په ژوندو په مرګ فرق د اوښ د غوښې او د پسه د غوښې نشته. خو صرف خبره هغه ده چې هغه د سمت په هغه کې څه غوړځګي زیاته وه، نو تاکید یې وکړه چې لاس مینځئ.
او د پسه په غوښه کې د غمره د سمت نشته نو منځلو تاکید نه درغلی کله صحابه او مبارکینو په شګه لاس مخلی د په دغه اکتفا کړ کله په خپل پخو په پوندو باندې دغه غوړ لا چې د پسه غوښه خوړلې د پیغه مخله ده پیغه اکتفا کړی ده نو وضو مماسة النار نن سبا حکم عام ده کدی او غوښه او خوړه کدی پسه او خوړه ک نور شاین او خوړه وضو په ټولو کې نشته ولی هغه دلیل وای کدی او د غوښه بل فرض ک اول وخت کې او داسه حکم مي بیرته به هغه حدیث ته زو چې آخر الامرين د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمل ترک الوضو مماسة النار دا خبره وای بیا ذات عامه ده ک وخه کدی بل شغوکه خو آخر الامرين د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل ترک الوضو مماسة النار غله او داس مودس نشته باب الوضوء من لحم الإبل وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فقال توزوا منها وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا تتوزوا منها وفي الباب عن جابر بن سمورة وسيد بن حضير رضي الله عنهما قال أبو عيسى وقد روى الحجاج بن أقطاع هذا الحديث عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن حضير وصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب وهو قول إسحاق قول أحمد وإسحاق وروى عبيدة الزكي عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي العزة وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أقطاع فأخطأ فيه وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن سيد بن حضير وصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إسحاق وصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمورة رضي الله عنهما باب الوضوء بمس الذكر وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرنا أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأرواح ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة وروى أبو أسامة وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة بهذا وروى هذا الحديث أبو سعيد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق قال محمد أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب يصح وهو حديث الولاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة وقال محمد لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سفيان وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحا. باب ترك الوضوء من مس الذكر وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم معكم عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو الا مصغة منه او بزرة منه وفي الباب عن ابي امامة رضي الله عنه قال ابو عيسى وقد روي من غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين انهم لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول اهل الكوفة وابن المبارك وهذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب وقد روى هذا الحديث ايوب بن عتبة وقد روى هذا الحديث ايوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن ابيه وقد تكلم بعض اهل الحديث في محمد بن جابر وايوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر نسخ واحسنه. وضوء من مس الذكر اول روایت کې حضرت بصرہ د عبد الملک ابن مروان انا د مور د طرف نه هغه وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویلې چې خپل ذکر ته لاس ور نو دا د المنز بیان کې چې ترڅو او دستې تازه کړي د دوه حدیث مبارک په تقاضا خپل ذکر ته لاس ورول ناقض دی وضو شو
اودس لازم شو. دوم طرف ته بل باب کې حضرت طلق ابن علي هغه روایت نقل کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چې چا د ذکر په باب کې پښتنه تر وکړه چې څوک لاس ذکر ته وروړي او داس به کی کنه پیغمبر علیه السلام ورته ولې وی کی حال هو الا مزغه منه او بضعه منه دا ذکر هم د بدن یو ټوکره ده چې سړی پزې ته لاس وروړي او داس به کی وخت لاس وروړي او داس به کی نو دام دغه د بدن یو ټوکره ده نو او داس ولې لازم شي. اوس په مجموعه کې روایت و قسمه شو. اول روایت نه دا راغله چې مست ذکر ناقص د وضو لپاره دغه په تقاضا امام شافعي صاحب دغه پیتواب دغه ور کوي چې مست ذکر ناقص ده خو کله مطلق خي چې مطلقاً ذکر ته لاس وروړي خو تخصیص د ذکر ګورې نشته. ذکر د سړی ده کا قبول د مرئه ده که دبر ده د عورت غلیظه مخ ته او شاته د نر دي کدي خزه حکم په دا ټولو کې عام ده. کله مطلق ذکر کوي چې لاس وروړي او داس ماته کله بیا د څه قید ذکر کوي چې ماسه په باطن دیت کې دغه لوري د لاس ته ورغوي په دغه چې ماسه کې او داس ماته کدا لوري ولګي او داس ته د مات کله دا وی چې ماس د ذکر بدون حائل چې پرتوګ لنګ چي نه وي یعنی لوڅ عورت سره لاس ولګيږي او د سپاتيږي. کله وی چې مست ذکر به شهوتین وي اخري ځای ته چې په شهوت باندې وي نو بیا او د سپاتيږي کني دا سينماتيک. مست ذکر ناقص د امام شافعي مشهور قول خو د اعتقاداتو کې فرق د کله مطلقاً خي کله باطن دیت خي کله بدون الحائل خي کله مس به شهوت خي او دلیل نسی په حدیث د بصری باندې احناف یې چې مست ذکر ناقص د وضو لپاره نه ده. حدیث ته طلق ابن علی ده چې هغه د نبی علی السلام نه حکایت کوي چې ذکر د بدن یو ټوکره ده چې نور بدن ته لاس وروړي او داس نه د مات نو دلته نه د مات. اوس دواړه حدیثونه شو مخکې موږ تاسو ویلو ائمه د ځان نه غږیږي په حدیث تمسک نشي خدا چې موږ دغه حدیث د امام سے باندې عمل کوو پیغه ولې نه کوو خو دلته به ترجیح یو رجحان به ثابتو دیغه خو به جواب کوو. نو موږ وی هغه حدیث چې د بصری نه نقل ده اول خو دیغه په سند کې مروان راغلی. مروان یو ظالم ده دیغه عدالت نشته د سراوی چې په سند کې راشي نو روایت نه ده مقبول. تحوی کې به بیا وخت بحث تر راځي چې څوک وی چې په بل روایت خو د سر راغلی چې مروان سره د خبره یاد شو د بیا شرطي خپل فوجي ولېګو چې تو ورشه د بصری نه پښتنه وکړه یغه په واسطه بیان نقل شوی د مروان نه هغه شرطي راغی یغه مو ویل چې دغه حدیث ماته ویلې موږ جواب کو چې شرطي خو د مجهول د مروان دلیل د حجت نه د شرطي څنګه کڅو کې چا خو خیر القرون وو خیر القرون کې خو عدالت زیات وو نو موږ چې دا خو الته چې هغه شرطي خو د نیک سړی وي چې مطبوع ظالم ده نو خو شرطي دیغه خادم د په ظلم کې معاونت کوون کې ورسره دیغه وجنه دغه روایت ته اعتبار نشته. یو بیا که بل فرض کې د سند په لحاظ باندې صحیح شي بیا دا وی هغه د خځې روایت ته او دا د نر روایت ته دا خځو نر کوم د نر رجحان د ځکه قوت حافظه د خځو حافظه کمزوري دي په دغه لحاظ هم دا راجح ده. تحوی کې به ډیر ښه تحقیق دا در تراشي ان شاء الله العزیز. او بیا که ثابت شي بیا نو جواب دا کو چې مست ذکر کنایه ده د خروج دی او شینه چې د ذکر نه څه شی وته نو او داس په ماته د خو به موږ منو ولی اد امام شافعي سیب دی خبره نه چې ماس په دغه طرفي بیا دا خبر چې وکړه په یو قول چې ماس په شهوت وي استمناء بالیت خلق کوي کنه کوي
او لمس به شهوت چې د ید راشي بیا مزي اوس شی خارجيږي که نه خارجيږي نو دا مس د ذکر کنایه ده د خروج د مزیونه چې په شهوت ته لاس وروړ نو بیا یو څه شی وځي نو اودس ماته او یا جواب دا ده چې د دغه مس نه عبارت ملامست ته چې ذکر د ښځې د عورت د ښځې سره مماست راشي نو طبعا هغه په شهوت بې شهوته نه وي او هلته یو مزي بیا خارجېږي نو اودس ځکه په ماتېږي اصل کې خبره دا ده چې اودس چې ماتېږي په خارج من سبیلین چې د دغه دوه لارو نه چې یو شی خارج شي په هغه باندې اودس ماتېږي نو دغه لار چې په شهوت باندې ملامست راغی نو اودس ماتېږي څوک وی نه دو شیانو باندې اودس ماتېږي د بدن شی خارج شو یا لمس به شهوت راغی چې سبا ته د قبلي خبرم کې را روانه ده هغه آیت مبارکه او جاء احد منكم من الغایة او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا خو دوه شیان ذکر شوي دي د غایتو نه راغلي یا لامستم النساء موږ ویایو چې دیغه لامستم نه جماع مراد ده ملامست دواړو طرفینو جماع مراد ده تیمم ثبوت ته په حدث اصغر او حدث اکبر کې دواړه مما خرج دي لمس نه ځکه د لمس خبرې را روانه دي چې لمس د ناقض د وضو لپاره نه ګرځي اخو هغه د حدیث مبارک موجود ده او بل طرف ته آثارو ته که وګورو په د دوه صحابو نه دا نقل ده چې مست ذکر ناقض د وضو ده اما د یولسو صحابو آثار بیا داسې دي چې هغه وایي چې ناقض د وضو نه ده او په دغه یولسو کې څلور خلفای راشدین موجود دي کبار فقها د صحابه موجود دي د چې خلفای راشدین او کبار صحابه فقها د صحابه اقول په دې باندې کې چې مست ذکر ناقض د وضو د پاره نه ده نو رجحان دغه قول ته په یولسو طریقو را نقل ده چې اودس ناقض نه ده خو د دې باوجود چې دا دومره بحث وشو بیا هم احناف وایي دا وی چې مستحب دا ده چې اودس وکړي چې مست ذکر څوک وکړي مستحب دا ده چې اودس وکړي چې د اختلاف نه ووځي ګورې په بعضو ځایو کې احناف ډېر احتیاط کوي د دوه ائمو یا د دریو سره ائمو په منځ کې اختلاف راغلی د بعضې ائمو په رایه باندې هغه شی لازم وي زموږ په مذهب لازم نه وي او مخکې موږ تاسو ویلي وو عقیده به همدا وي چې د موږ مجتهد حق ده خو احتمال د خطا لري د اول خطا د احتمال د حق لري که نه لري اوس نو که بالفرض که ادیه خبره حق وه نو د اختلاف نه ځان وباسه که دې خبره حق وه د اختلاف نه ځان وباسه داسې عمل وکړه چې د یو مذهب په هغه باندې خو اودس وکړه یا لازمي یا مستحبي مستحب اودس چې وکړم د هغه لازمي والا خو اعتراض نشي در باندې کړی چې نیت د فرض والا نه در کې کړی خو اودس خو وشو په دواړو سره تو باندې مست ذکر دا ناقض د فرج او د دبر د دغه ټولو وایي یو حکم ده ناقض خو نه د موږ په مذهب باندې کدا نو بیا په یو صورتو کې ده چې لمس به شهوت وي یا ملامست مع المرأه وي چې الته خروج د مزینې ده مزیو ده په هغه وخت کې به بیا اودس لازم ده چې کوي به او ګوري وای په دا شهوت باندې ملامست چې راشي بیل خروج هم نه ده ضرور دا چې انسان د خپل بیبي سره سات تیری په یوه سات کله شی نه وي خو انتشار د علی راشي یو سات بعد په لمانځه په ولاړې بیا یو شی راشي چې ملامست په شهوت شو هلته اودس ته موږ هم وایو چې لازم ده ولې که بالفعل شی نه ده وتلی وروسته وځي نو ناقص د وضو دپاره ګرځي او دا چې د شهوت سلسله نشته پکې نو په هغه صورتو کې خروج د مزینې د خروج نشته او داس چې ماتیږي خو په دغه باندې ماتیږي چې یو شی د سبیلینو نه یا د غیر سبیلینو نه نجاست او چې وځي لکه بدن ویني مینه شي او یا د سبیلینو نه شی وځي نو په یو صورتو کې او داس ماتیږي داس نه ماتیږي نو مست وضو
مست ذکر دا ناقص د وضو لپاره د حدیث د بصری نه خو معلومیږي خو د حدیث د طلق نه معلومیږي چې دا نشته. صحابه هم دا وی یو صحابي مبارک وی ما ابالي بسست انفي او هذا زه په دغه پروا نه لرم چې پازې ته ملاس ورور که ذکر ته ملاس ورور. یو صحابي خو بیا داسې خوش کې کوي چې صحابي څوک پیتنه تر کوي چې ذکر ته لاس وروړي او داس په ماتیږي که نه نو دی چې که ډېر تر په تنګ کې فقطعه پرېږده چې بل وخت لاس په نه په ولګېږي. او موږ دا هم یو حالت ته تحوي کې چې راځي به انشاءالله درته چې بیا خو که ناقص د وضو شي نو په استنجاو کې به تسلسل وي. استنجا بیا لمس راځي نو چې لاس دې وروړو بیا اودس مات شو بیا به استنجا وایې چې بیا دې لاس وروړو بیا اودس مات شو نو بیا به تسلسل په استنجا وایې ذاتي کښېنه استنجا وایې که لمونځ دې تېر شي جمع به پاتې. نور خو بس ده زه نن یم ګنګه